عمر فاروق رضی الله تعالی زمانه کې یو سړی وغه بغانی وي. هغه سړی چې کوم ډیر زیات مشهور په دغه زمانه کې او بل کار به نه صرف دغه غانې بجانې به وي. نو هغه سړی چې کوم دی بوډا شو. نو سړی چې بوډا شو نو دوی ویلو مال خو څوک پیسې هم نه راکوي او زما اوس اواز هم نشته او حسن هم نشته چې خلک به مال راتلل. نو جنت البقیع کې پریوتو هلته پریوتو. نو دی وی اوس زه وږیم او هغه کسان چې ما سره به ناست ما ته ویل جی جناب څنګه وکم هغه ما نه لرې شو. الله ته اوس رجوع کړه لاړو جنت المقبره کې پریوتو بقیع کې پریوتو. الله توبهګار شو. الله بس ما سم کړي زه په هغې پیمان یم. الله رب العزت ته وایي ربه به زه په دې ګناهګار ډېر یم چې ما ډېر ګناهونه کړي ته مې خفه کړې او یا الله زه اوس ګناه رانه شوې ده توبه وباسم تا ته. دې وخت کې دغه سړی پروت دی جنت البقیع کې دا کوم سړی چې ګانې وایي توبه یې ویسته او ډېر زیات وګېرې عمر صاحب په لار روان دی په سر باندې یو شیز ایښی دی د خوراک او راغی ورپسې او دې سړي ویل عمر ته دې سړي هم خیال شو خو دې لسې نه عمر راپسې رانه شي کوړې رانه کړي. عمر خو یو نوم و د نبي علیه صلات وسلام زمانه کې چې داسې نوم په دین کې داسې نه شهرت نه داسې نوم و چې چا به د نوم واورېدلو نو بس سړی به حیران شو. الله ور ډېر طاقت هم ورکړ ډېر بهادر سړی عمر رضی الله عنه. نو دغه سړي له عمر فاروق ورغلی نو دغه سړي ته عمر فاروق وایي دا خوراک واله وخوره. نو دی ورته وایي د الله دوست او د الله او د پیغمبر صحابي تا ته څنګه پته ولګي چې زه وږیم؟ وایي قیلوله مې کوله دا سنت طریقه ده حدیث کې راځي دا قیلوله کوئ دغه 12 بجې نه پس سړی اوده شي تر یوې پورې نیمه ګنټه قیلوله ده سنت ده. او الله نبی اسلام په خوب کې راغی وایي ما ته ویلې چې لاړ شه زما یو دوست دی هغه وږی دی او روټۍ ولې اوس وګوره ډمو او ګانې به ویلې خو چې کله الله سره روغه وکړه نو الله له څومره عزت ورکو. دومره حیران شو په دغه ځای کې جړلې تر دې پورې چې سات یې وختله مړ شو. ځکه الله رب العزت قرآن کې فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے د الله بندگانو الله وایي زما بندگانو قول وی پیغمبره زما بندگانو ته چې تاسو د الله د امید رحم نه امیده کېږئ مه توبه وباسئ الله هم توبه معاف کړي. دا د هغه صحابي د عمر فاروق او هغه واقع مې زیر کوم چې بیګانې ویلې نو چې هغه سړی الله معاف کوي مونږ خو ډېر ګناهګار یو مونږ هم الله معاف کوي انشاءالله. خو دا چې توبه وباسو داسې نه چې نن ګناه وکړو سبا بیا وکړو توبه دا توبه خنداره شیطان خاندي راپسې وي په لاس کې تسبیح دي په خوله باندې ګناه الفاظ استعمال چې بیا ګناه کوم دا توبه نه ده. الله رب العزت تو کی صحیح توبې توفیق را نصیب کی. الله رب العزت تو کی چې په دې څو خبرو ما تاسو عمل کول توفیق را نصیب کی.